افغانستان له نظامي پلوه د نړۍ څوم هیواد دی. که غواړئ د دې په تړاو پوه شئ نو د دې ویډیو دوام وګورئ. السلام علیکم. د نظامي تحلیلونو د انسټیټیوټ د وروستۍ شننې په اساس امریکا، روسیه، چین، هند، فرانسه، انګلستان، جنوبي کوریا، جاپان، ترکیه او جرمني هیوادونه له لومړي څخه تر لسم لوړ نظامي قدرت څخه برخمن دي. په دې درجه بندۍ کې د افغانستان دوه ګاونډیان ایران په 14 او پاکستان په 18 مقام کې ځای لري او د سورینام، لایبیریا او بوتان هیوادونه هم په وروستي قطار کې قرار لري. د 114 هیوادونو له جملې څخه افغانستان 71 مقام ځان ته خپل کړی دی. په دې راپور کې د پوځي تجهیزاتو د ډولونو سربیره نور برخې لکه نفوس، مساحت او جغرافیایي ځانګړتیاوې، ناخالص کورني تولیدات، طبیعي سرچینې او لوژستیکي مسایل هم په دې درجه بندۍ کې له پامه نه دي غورځول شوي او د دې پر بنسټ دا تحلیل ترسره شوی دی. په یا تحلیل کې دا هم راغلی دی چې د افغانستان ځواک یو له هغو ځانګړو ځواکونو څخه دی چې پکې د استشهادي ځواکونه شتون لري. قدرمنو هیوادوالو، په دې هیله چې دا ویډیو به مو خوښ شوی وي. که غواړئ دا شان معلوماتي ویډیوګانې وګورئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ ویډیوګانې ستاسو تر لاسونو در ورسیږي. مننه.